د دریڅې یوټیوب چینل اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. خوشحاله یم چې بیا هم له یو بل مطلب سره ستاسو په چوپړ کې یم، په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. خوشحالي چیرته ده؟ د امریکا د ارواپوهنې د ټولنې رئیس او د یوپین د پوهنتون استاد ډاکټر مارټین سلیګمن چې د مثبت ارواپوهنې له مخکښو څیرو څخه ګڼل کیږي، د اصلي او رښتینې خوشحالۍ په نوم یو کتاب لیکلی دی. نوموړي په دغه کتاب کې لیکلي د ارواپوهنې علم تل د انسانانو د ستونزو په باب څیړنې او سپړنې کړي دي او د تیرو 50 کلونو را په دې خوا دغه علم د رواني ناروغیو په تشخیص او درملنه کې بریالی پاتې شوی دی. خو دا چې زیاتره توجه او تمرکز پکې په رواني ناروغیو شوی دی، له دې امله د انسان د رضایت او خوښۍ د لاسته راوړلو لارو چارو ته پکې کمه پاملرنه شوې ده. د ډاکټر سلیګمن نه یوازې د ارواپوهنې دغه تشې ته پام شوی، بلکې هغه په خپل ځان کې هم د خوشحالۍ د نه احساس له مخې دې ته اړ شوی چې په دغه باب څېړنه وکړي. نوموړي لیکلي ما د خپل عمر 50 کاله په غم او غصه کې تیر کړي وو. زه یو غصناک او نارام انسان وم. د کورنۍ ټول غړي مې ښاد او راضي انسانان وو، مګر زه پکې بدل وم. خوښ انسان له ناخوښو انسانانو سره توپیر لري. کابو هغه ټول کسان چې ځانونه خوښ او خوشحاله احساسوي له نورو سره ډېرې ښې اړیکې لري. هغوی بیخي کم یوازیتوب غوره کوي. هغه څوک چې زیات وخت په یوازیتوب سره تیروي عموما له خوښیو او خوشحالۍ څخه کم برخمن کیږي. سلیګمن د خوښ اوسېدلو یو بل راز داسې راښيي. له مذهبي او پر دین پابندو خلکو څخه څرګندېږي چې د غیر مذهبي او په دین کې د سستو او ناژمنو خلکو په پرتله زیات خوشحاله وي او په ژوند کې د آرام او رضایت کچه لوړه وي. په دین پالو خلکو کې د خفګان او خواشینۍ کچه ټیټه وي او د غمونو او مشکلاتو پر وړاندې له زیات مقاومت څخه برخمن وي. په څېړنه کې څرګنده شوې چې د یو دین پیروان که هر څومره بنسټپال هم وي، بیا هم تر نورو خوشبین او هیلهمن وي. راتلونکي ته هیله درلودل د دې لامل کیږي چې انسان د ځان او خپل ماحول په اړه د خوښۍ احساس ولري. ځینې وګړي په دې باور دي په هر زحمت او خوارۍ چې وي پیسې پیدا کړئ او یوازې پیسې انسان ته رښتینې خوښي وربخلی شي. خو ډاکټر سلیګمن دغه باور په مقابل کې وایي د انسان خوښي او خوشحالي د هغه د شتمنۍ په زیاتېدو سره نه زیاتېږي. هغه ارزښت او اهمیت چې تاسو یې پیسو ته ورکوئ تر پیسو نه زیات خوښۍ او خوشحالۍ ته په ورکولو کې مؤثر دی. سلیګمن وایي په دغه ماشیني نړۍ کې د اقتصادي او اجتماعي ارزښتونو له مخې خوشحالي تعریفېږي چې دغه مسالې خوشحالي محدوده کړې ده. ټول خلک په دې باور شوي که چیرې ښه شتمن شم بیا به خوشحالي کوم، که چیرې د لوړو اجتماعي موقف خاوند شم بیا به خوشحالي کوم، که چیرې تقاعد شوم بیا به خوشحالي کوم، که چیرې مې پلانی ماډل موټر په نصیب شو بیا به خوشحالي کوم. دا سمه ده چې دا هدفونه دي، خو په ژوند کې یوازې هدف ته رسیدل د خوشحالۍ ضمانت نشي کولی. یوازې په هدفونو پورې د خوشحالۍ تړل او په هغو پسې منډې وهل خوشحالۍ رانه تښتوي. د سلیګمن دا نظریه د شیو کهرا له وینا سره همغږي لري چې وایي خوشحالي داخلي پدیده ده، هغه د شاپرک په څیر ده. که موږ منډې ورپسې ووهو راڅخه تښتي، خو که ورته ودرېږو بیا راځي او زموږ پر اوږو کیني. سلیګمن د خوښۍ د نورو رازونو د بیانولو په ترڅ کې هغه روایت هم رد کړی چې وایي د تیر مهال د راتلونکي مهال د نیکمرغۍ او خوښۍ ټاکونکی دی. نوموړی لیکي که چیرې فکر کوو چې زموږ د ماشومتوب د دورې تجربې زموږ د اوسنۍ بدمرغۍ سبب شوي یا د دې سبب شوي چې اوس راتلونکي لپاره سم تصمیم نشو نیولی، دا هسې بېځایه خبرې دي. سلیګمن دغه واقعیت ثابتول غواړي چې د تیر مهال ناکامي او د محرومیتونو په راتلونکي مهال کې د نورو ناکامیو او محرومیتونو په راتلو دلالت نه کوي. د اوسنیو ارواپوهانو په اند خوشحالي یوازې په همدا اوس پورې اړه لري. همدا اوس تاسو یوه نوې ورځ پیل کړې چې ستاسو د تیر ژوند له هیڅ کومې ورځې سره ورته والی نه لري. همدا اوس تاسو یو نوی احساس کولی شئ، یو نوی بدلون ایجادولی شئ
او بالاخره یوه نوې خوښي او یو نوی ژوند تجربه کولی شئ. ارواپوهان وایي که چیرې کوم شخص په خپل باطن او روان کې خفه او خواشینی وي، نو دغه شخص که هر چیرې لاړ شي نو دغه خفګان او خواشیني همغلته له ځان سره وړي. دا ځکه چې خفګان په ده کې دننه دی. ارواپوهان څرګندوي دا سمه ده چې ځای بدلول، د دندې بدلول او نور حالت ته بدلون ورکول د سړي له ذهني تنوع سره مرسته کوي. مګر اصلي شی زموږ فکر، لیدلوری او په ټولیز ډول زموږ ذهني تصور دی چې باید بدلون ومومي. سلیګمن دغه مسئلې په باب زیاتوي، موږ باید نور دا فکر ونه کړو چې خوښي او خوشحالي په راز او رمز کې کومه پټه مسله ده او یوازې په نورو پورې اړه لري، بلکې په اوس وخت کې خوښۍ او خوشحالۍ ته د رسیدو لارې تر بل هر وخت روښانه دي، او هغه دا چې موږ باید خپل رواني حالت په نورو شانو پورې ونه تړو، بلکې په خپله د خپلو رواني حالاتو مسؤلیت په غاړه واخلو او خپل ټول ذهنیت د خوښۍ په خوا ور برابر کړو. اوریدونکو، دا و د نن ورځې مطلب چې خوشحالۍ ته ځانګړی شوی و. تر بیا او بل مطلب چې بیا هم ستاسو چوپړ ته راځم، تر هغه مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه وخت.